نن د روباټ جوړونکي لیدا لیدلی خوب پوره کیږي. دغې هیلې ته د رسیدو لپاره له خپلې کورنۍ سره مخه کوي. لیدا له 5 نورو زده کوونکو نجونو سره امریکا ته ځي او د روباټ جوړولو په هغه سیالۍ کې چې د 160 هیوادونو ښځینه روباټ جوړونکي هم پکې برخه لري ګډون کوي. دغه سیالۍ کې د ګډون لپاره چې د جولای په 14 پیلیږي دوی شپې ورځې سبا کړي او امریکا ته تګ ورته په ځلونو ناممکن او رد شو. 6 ماه درس خواندیم، خیلی کوشش کردیم، برفتیم به کورس خود، رفتیم آمادیم خیلی مشکل به اوضاع امنیتی افغانستان. خب ما خیلی کوشش خوب کردیم، خب خیلی ناراحت بودیم دمی که ما رد شدیم. خو نن د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپله د هغوی غږ واورید او هغوی ته یې د سفر زمینه برابر کړه. خب این دفعه که ما قبول شدیم، یک دفعگی به ما خبر دادن که شما قبول شدیم، خیلی خوشحال شدیم. طبعا کل شاگردایی که 6 نفر هستیم خیلی خوشحال شدیم، از استاد مشروع تا ما شاگردا خیلی خوشحال شدیم. حتی د ښاغلي ټرمپ لور د دوی د لیدلو او ښه راغلاست لپاره شیبې شماري. دوی ولاړل خو د ډک لاس بیرته راتلو لپاره هڅه کوي. ابراهیم صافی، آزادي راډیو، کابل.